د فلم په شروع کې موږ د کلیسا دوه فادران ګورو. یو جنۍ هینا کریس باندې څه جادو منتر کوي. دغه جنۍ 15 کلنه وي او د دې په جسم باندې څه پیرانو قبضه کړې وي او د کې ننوتې وي. خو دغه کسان په ډېر جادو منتر وایي، خو بیا هم دغه پیران دې نه بهر ته نه راوځي. او د منتر په دوران کې دا یو سړی په هوا کې اوچتای او هلته کې یو بت باندې ورولي کوم باندې چې هغه مړ شي. خو بیا چې کله هغه بل قسم په هوا کې اوچتای او هغه مړ کول ولاوي، نو د دې پلار ګوري چې دغه جنۍ نه بچ کېږي او د عینه په مخ باندې بالغ کېدي او دغه جنۍ دلته کې مړه کي. او هلته کې بیا یو مچ راځي او د دغه جنۍ په لاس باندې کیني. یو ساعت لپاره خو د دې لاس وخوځېږي، خو دغه جنۍ دلته کې مړه شوې وي. بیا موږ 3 میاشتې پس وخت ګورو، کوم ځای کې چې موږ یو جنۍ میګن ګورو، کومه چې دغه فلم هیرو وي. میګن یوه پولیس افسره وي او کله چې هغه پولیسه وه، یو غل د دې سره مخامخ د دې یو ملګری مړ کړی و، خو هغې خپل ملګری نه وي بچ کړی، په کومه باندې چې دا اوسه پورې ډپریشن کې وي. او هغې نه پس د دې نشې دوی او څه شراب هم چالو کړي وي، کوم باندې چې دې خپل پولیس نوکري پرې اغوستې وي. او د دې یو انډیوال هم و کوم سره چې دې تعلقات ختم کړي وي. میګن اوس دغه دوی هم پرې اغوستې وي، خو کله کله دغه دوی ته اچوي او دې ته ضرورت وي. او هغه ډېر زیات کوشش کوي چې دغه دوی نه دا ځان بچ کړي. بیا یو ورځ میګن یو هسپتال ته ځي، کوم ځای کې چې دې یو ملګری وي او هغه یو نرس وه په دغه هسپتال کې. او دغه جنۍ میګن ته په دغه هسپتال کې یو کار هم کتلی و چې په مردخانه کې به دا کار کوي او دغه کار به دا له شپې کوي. دا به ټولو مړونه عکسونه اخلي او بیا به د دې فنګر پرنټ ځان سره جمع کوي. دلته کې میګن یوه پولیس افیسره پاتې شوې وي او دا ډېره مضبوطه وي او دا دغه کار دپاره هاک کوي. بیا یو ورځ میګن خپل کار ته راځي او ډېر په محنت باندې دا پیله ورځ تېروي او هلته کې دا یو الکس سره هم میلاویږي، کوم چې سیکورټي ګارډ وي. او دغه شانتي له میګن پیله ورځ ډېره ښه تېره شي. دا بله ورځ یو کس په امبولانس کې ګوري چې یو مړی راوړی وي او دا هغه ماشومه اینا ګریس وي. دا سړی ورته وایي چې دغه مړی ماله په یو سنسان روډ باندې میلاو شو، کوم ځای کې چې یو سړی دا یې کټ کولو او هلته کې یې ښخوله. بیا میګن دغه جنۍ دننه مردخانې ته راولي او دې نه عکسونه او د دې فنګر پرنټ یې اخلي. بیا اچانکه د دې کمپیوټر خرابېږي او دا دغه جنۍ څه انفارمیشن هم نه روکاږي. میګن د اینا ډیډ باډي راخلي او په فریزر کې بندوي. او کله چې دا له هغې جسم دننه په فریزر کې بندوي، هلته کې څه عجیبه غونکې حرکتونه کېږي او هلته کې موجوده ټول لوښي لاندې راوغورځېږي او مات شي. او بیا دا کیني او دغه ټول سامان راغونډوي او دغه دوران کې دې لاس هم کټ شي. دا د خپل لاس پټۍ کوي او په څه طریقه باندې دغه جنۍ په دغه فریزر کې دننه منډي او بندوي یې. دغه چیمبر بندولو نه پیله له میګن نه وینه پرېوځي او دغه جنۍ باندې لاړه شي او دغه چیمبر دروازه په بار بار په خپله کولاویږي. دلته کې دا پوه شي چې کیسه څه ورانه ده او دغه ډیډ باډۍ کې څه مسله ده. دا بیا خپل کمپیوټر ته کیني او د اینا ډیټا روکاږي، کوم ځای کې چې دا ګوري چې دا صرف 15 کلنه جنۍ ده. او دا چې کله دغه چیمبر ته راځي او دا کولاوي، نو دا ګوري چې له اینا له سترګو رنګ بدل شوی وي. خو دغه دوران کې یو سړی هلته کې راشي او دا میګن ډېره زیاته ویری او د اینا ډیډ باډي هلته نه تښتولو کوشش کوي. اینا هلته کې ټلیفون اوچتوي او سیکورټي ګارډ هم راخبروي. او هغه سیکورټي ګارډ راځي او دا سړی ونیسي، خو ټول نه پیله دا سړی یوه خبره کوي چې دغه جنۍ اوس هم ژوندی ده. میګن راځي او د اینا هغه چیمبر یو ځل بیا بندوي، خو دې پیره د دې جسم له غونډکي خوځېدلی وي او دا حرکت کوي. میګن چې کله دا وګوري هغه ډېره زیاته ویرېږي، خو د دې هغه ملګری راځي او دې ته وایي چې دا ستا وهم دی او په دغه مردخانې کې دا ستا پیله ایکسپیرینس دی او دغه ټول ستا وهم او ګمان دی. بله ورځ د میګن هغه زوړ انډیوال راځي او دې سره ملاقات کوي، ولې چې هغې ته پته لګېدلې وي چې دې باندې چا حمله کړې ده. او بیا یوه شپه د میګن هغه سیکورټي ګارډ ملګری راځي او دلته کې ډیوټي کوي او دا په مردخانې کې یوازې وي. خو چې کله میګن او له هغې ملګري هلته نه لاړې شي، نو اینا هلته کې راژوندی شي او راپاڅېږي او دغه سړی ډېر زیات ویرېږي. او بیا اینا دغه سړی رانیسي او په خپل چیمبر کې دننه ننباسي او هغه مړ کوي. میګن چې کله لږ ساعت پس دغه کمرې ته راځي، نو دا ګوري چې هغه سیکورټي ګارډ هلته نه غیب دی. میګن یو ځل بیا د اینا جسم ګوري، خو دلته کې دا یو عجیبه غونډې شی ګوري چې د اینا جسم په خپله ځان نه بیلیږي. میګن راځي او په کیمرو کې دا ګوري چې اینا د هغه ځینه خوځېدلې ده، کوم معنی چې میګن ډېر زیاته ویرېږي او ځي او خپلې ملګري ته دغه ټوله کیسه کوي. او د دې ملګري یو ځل بیا په دې باندې یقین نه کوي او هلته نه دې لاړه شي. د میګن دغه ملګري په پوڼو باندې برخېږي، خو اچانکه برنه د دې په لاس باندې څه وینه رالړه کېږي او دا هلته په پوڼو کې څوک ګوري او دا فکر کوي چې دا هغه سیکورټي ګارډ دی او دا ورپسې بیا بره ورځي. دا هلته کې هغه سیکورټي ګارډ وګوري چې مړي، خو ورسره دا هغه هلته کې اینا هم ګوري. په کوم باندې دا ډېره زیاته ویرېږي او هلته نه وتښتېږي او بره چت ته راشي.
ان هم هغه پسې بره روخیږي او دا په هوا کې او چته کې او په هوا کې دا ټول اډو کې مات کی او ډېرې مړه کی. میګن به په خپل مردخانه کې ناستې وي دا ګوري چې هلته کې هغه امبولانس والا سړی یو بل مړی راوړي او دغه سړی چې میګن نه د اینا باره کې تپوس کوي نو هغه ورته ټوله کیسه وکړي خو دغه سړی دې ته تسلي ورکړي او هلته نه ترې لاړ شي. بیا هلته کې نه میګن هغه انډیوال دې ته ټلیفون کوي ولې چې میګن دې ته هغې فنګر پرنټ یې ورکړی وي چې دا په کمپیوټر کې چیک کا. د دې ملګري ته ټلیفون کوي او ته وایي چې اینا ګریس 3 میاشتې مخکې مړه وه. میګن چې کله دا خبره واوري هغه ډېر زیاته حیرانه شي او هغه ته فکر کوي چې یو کس 3 میاشتې مخکې مړي هغه اوسه پورې څنګه تر او تازه کیدی شي. میګن چې کله په ټلیفون خبره کوي نو شاته نه دې اینا تېره شي او یو لفټ ته وخیږي او هغه په لفټ کې لاندې کوشي خو میګن کله چې ټلیفون ختم کړي هغه شاته نه څه ونه ګوري. بل خوا ته هغه سیکورټي ګارډ په امبولانس کې ناست وي او هلته نه بهر وځي خو دا هلته کې بس باندې وخیږي او بیا دا خپل ګاډۍ ودرې او لاندې راکوزېږي او هغه ګوري خو دا هلته کې اینا ګوري چې ته مخامخ ولاړه وي او بیا اینا دا په دوه ګاډو منځ کې ګیر کي او منځ کې چخله کي او مړې کي. میګن یو ځل بیا په کیمره کې اینا ګوري چې په لفټ کې لاندې کوشي وي او دې ته پته ولګي چې د لاندې ولې تللی ده او دا به اوس څه کوي. خو کله چې دا لاندې راشي د هلته کې هغه ګارډ ګوري چې هغه چا مړ کړی وي او میګن چې کله دا چیک کوي چې دا سړی مړ دی او که ژوندی دغه دوران کې ته یو ځل بیا خپل انډیوال ټلیفون کوي او ته وایي چې کوم سړي تا باندې وختي حمله وکړه هغه موږ نه وتښتېدو. خو دې نه پېره چې میګن دې ته څه خبر وکړي هغه سړی شاته نه راشي او په دې حمله وکړي او په میګن باندې تومانچه کېږدي او هغه ډېره ویروي. اصل کې دا سړی بل څوک نه بلکې د اینا ګریس پلار وي او دا غواړي چې دې نه پېره دغه جنې خلک مړه کړي دا هلته کې دا ویسي او کمزکي وسوځوي. د اینا پلار هلته کې ډېر زیات ژاړي او میګن ته کیسه کوي چې اینا کې کومه بلا ننوتې ده هغه اوس هم ژوندی ده او هغه زما لور بلکل نه پرېږدي او ته وایي چې کله اینا مړه شوه ما دغه بلا مړه کولو ډېره کوشش وکړه خو دا هر ځل دا راځي او بیا دا ژوندی کوي او په دې معنی خلک مړه کوي او ته وایي چې دغه بلا خپل ځان ته سکون ورکولو لپاره خلک مړه کوي او بیا لږ ساعت لپاره ویده شي او یو ځل بیا راپاڅي او خلک مړه کوي او کله چې دوی دغه جنې سوځي د هلته کې راپاڅېږي او په میګن باندې اټیک وکړي او میګن بچ کولو لپاره د دې پلار منځ کې راشي خو دا خپل پلار اوچت کړي او هغه ورته یې لړه کړي. خو کله چې میګن هلته نه وتښتېږي او منډې وهي دا هلته کې یو ځای کې راځي او کیني او اینا هم راشي او دې سره خوا کې کیني. د میګن هغه انډیوال هم هلته کې راځي دا هلته کې د میګن موبایل ګوري چې په ځمکه پروت وي او سره هغه سړی ګوري چې مړ وي. دا بیا میګن پسې هغه مردخانې ته راننوځي او چغې وهي. اینا چې کله د دې اواز واوري نو هغه میګن په هغه فریزر کې بنده کړي. میګن چې کله هلته کې راپاڅي هغه ډېره زیاته ویریږي. د میګن ملګري ته هلته کې یو سیکورټي ګارډ میلاویږي کوم چې خپل ملګري پسې هلته کې ګرځېږي. خو کله چې دا دواړه خپلو کې خبرې کوي هلته کې اچانک میګن د فریزر نه بهر ته راوځي او لړه شي. خو کله چې دا دواړه هلته کې یادې ته راځي دا ورته وایي چې زر دلته نه تښتېږئ او کله چې دا هلته نه تښتېږي خو هلته کې اچانک اینا راشي. دوی هلته کې تښتي او لفټ ته راځي خو اینا هغه سیکورټي ګارډ ونیسي او هغه هلته کې مړ کړي. په میګن ملګری خپله تومانچه راوکاږي او په اینا باندې ډز کوي خو اینا خپل پاور استعمالوي او دا سړی په هوا کې اوچتوي. خو میګن چې کله دا وګوري هغه ډېره زیاته ویرېږي خو بیا اچانک دې کې همت راځي او د خپل ملګري نه تومانچه والي او په اینا باندې ډزې شروع کړي او دا هلته کې په اینا باندې ډېرې زیاتې ډزې وکړي او هغه زخمي کړي او په ځمکه یې لړه کړي او بیا خپل ملګري هلته نه نیسي او هغې ته وایي چې دلته نه لاړ شه او بیا اینا د لاسه نیسي او هغه دلته کې راولي کوم ځای کې چې دا سوځوي. خو کله چې دا اینا په اور کې ولړه کوي اینا دا هم د لاسه ځان سره ونیسي خو میګن دې په څه طریقه ځان بچي او اینا دننه ورته ولړه کړي او هلته کې ډېر زیات پولیس راځي او میګن بچ کوي. او یو ځل بیا موږ میګن ګورو چې هغه اوس بلکل سمه شوې وي او هلته کې یو ځل بیا یو مچ راځي او د میګن په لاس باندې کښېني دا هماغه مچ و کوم چې د اینا په لاس باندې هم ناست و او میګن دا مچ هلته کې مړ کړي او ورته ووایي چې زه اوس ډېر زیاته مضبوطه شوې یم او څوک هم زما څه نشي کولی او دلته کې زموږ دغه فلم ختم شي.